ننګرهار میشتي د نړیوال بانک د هغه اقدام هرکلی کوي چې د نیمه پاتې پروژو او قراردادي شرکتونو د پاتې پیسو د ورکړې لړۍ پیلوي. د مالیې وزارت پرله پسې هڅو په نتیجه کې نړیوال بانک افغانستان کې د دفتر پرانیستلو سره خپل فعالیت پیل کړ. دغه بانک په لومړي پړاو کې د هغو پروژو او قراردادي شرکتونو پیسې ورکوي چې اسناد یې د مالیې وزارت او نړیوال بانک څارنې ټیم لخوا څیړل شوي وي. ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د مالدارۍ فارم تولیداتو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د مسؤلینو په خبره د تیر کال په پرتله تولیدات 2 برابره زیات شوي او په دې هڅه کې دي چې لا یې تولیدات زیات شي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون پرون له پاکستان او ایران څخه هیواد ته د 261 راستنېدونکو افغان کورنیو د راتګ خبر ورکړی. د یاد کمیسیون دارالانشا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د لیندۍ میاشتې په 9 نیټه د ننګرهار ولایت تورخم له لارې 143 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 258 تنه و خپل هیواد ته راستنې شوي او له هغه ځای څخه 163 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 880 تنه و خپلو ولایتونو ته انتقال شوي او 603,500 افغانۍ کرایه ورکړل شوي. او د نورستان ولایت د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت له بیلابیلو کانونو څخه ترلاسه شوي 8,950 کیلوګرامه ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې د ازادې بولۍ له لارې د څه باندې 111 میلیونه افغانیو په ارزښت وپلورل شوې.